زمونږ په ټولنه کې زمونږ په معاشره کې نن سبا داسې کارونه هم شروع شوي دي چې سکرونه راپاسي خپلو خویندو سره ناروا بدکاري کوي، چې د دې ژوندي مثالونه هم راغلي دي چې تاسو سره د دغه جنۍ خبرې شریکوم چې خپل ورور سره تقریبا 100 میاشتو پورې ناروا کار یعنی زنا کوله او بیا یې هغه ځان سره کړې ده، په هغې باندې په زوره نکاح هم تړلې ده چې بیا یې هغه دې خبرو ته مجبوره کړې وه چې هغې د مجبورۍ نه داسې خبرې کړي دي چې او بالکل زما د خپل ورور خوښ و. واقعه داسې شوې ده چې دا واقعه په پښتونخوا کې شوې ده او ویل کېږي چې دغه کومه جینۍ چې دا د دې دغه ورور یې چې و دا مېرنی و، یعنې دوی دواړه د یو پلار نه وو خو د یو مور نه نه وو، د 2 میندو نه وو چې د دې هلک مور مړه وه او د دې جینۍ مور ژوندی وه. او بیا چې کله دوی دواړو څو موده دغه کار کړی دی نو بیا د جینۍ ځان سره بوتلې ده، په ملا باندې نکاح تړلې او دلیل یې دا ورکړی چې موږ دواړو یو بل خوښ یو. داسې هم ویل کېږي چې دا نکاح یې چېرته په سند کې تړلې ده، د سند په علاقه کې دا نکاح تړلې ده. اوس دا معلومه نه ده چې دوی ملا ته ویلي دي چې دا زما خور ده او که نه، خو دوی په خپلو خبرو کې وایي چې موږ ملا ته دا خبره کړې ده چې موږ خور او ورور یو خو مېرني یو، نو وایي چې بیا هغه موږ ته نکاح وتړله. خو دا چې اوس نیول شوي دي، ګرفتار شوي دي، دوی ډېره موده دغسې غلط او ناروا کار هم کړی دی چې یقینا دا د قیامت د علامو نه کمه علامه نه ده چې خور او ورور یو بل سره داسې کارونه کوي، نو د دې نه لویه المیه بله نشي کېدلی. الله پاک دې زموږ ستاسو په حال باندې رحم وکړي، الله پاک دا پښتانه پوه کړي، ځکه چې دا هم پښتانه دي، دوی دومره سوچ او فکر نه کوي چې دا کوم کار مونږ کوو دا زموږ دپاره بالکل ښه نه دی، ځکه چې په دې سره د پښتنو یو داسې امیج یو داسې تصویر دنیا ته وړاندې کېږي چې په شرمونو باندې خو هم شرمېدلي دي او نور هم شرمېږي.